داخلي اختلافات او که رښتیا هم پلازمینه کندهار ته انتقالیږي. د ملا هیبت الله تازه اقدام په اړه حقیقتونه هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. یو شمیر افغان شنونکي وایي کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د لیږد په اړه بیلابیل نظرونه لري. سیاسي شنونکی سمیع یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابل څخه کندهار ته ولېږدوي چې له همدې امله د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفانو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي. یوسفزي وویل داسې ښکاري چې سیاسي قدرت له کابله کندهار ته ولېږدول شي ځکه پخوا ملا هیبت الله اخندزاده یوازې په لویو مسایلو کې دخیل و، خو اوس داسې ښکاري چې په ولسوالیو کې د قمندانانو، ولسوالانو او ان د مدیرانو په ګمارونو کې هم ښکیل دی او هغه کسان چې هغه ته نږدې او د نظام پلوي وي ګماري. په همدې خاطر دفتري چارې ورستربلې ښې کېږي د هغه حکومت پر وړاندې چې په کابل کې د یو بل ځواک په کندهار کې خپل کار پیلوي. د سیاسي چارو یو بل شنونکی طارق فرهادي وایي که د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینې د لیږد هڅه کوي نو د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي ترسره شي دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پریکړې ته په کتو سره چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړل شي او بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړي دي، دې ته په کتو فکر کیږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډیر واک ولري او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو نارامه کوونکی انځور وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د دې دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.